اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، امید لرم چې ټول به ښه او الله مو خوشحاله ساته. اوس راځو مونږ د پښتو هغه توري چې چاله ورځي په جملو کې د استعمال چل ولا نه ورځي. زده کړي دي توري خو دا په جملو کې نشي استعمالولی، نو مونږ به د هغې هغه معنی هم ښیو یا د هغې متبادل چې صحیح به هم درته ښیو او بیا به په جملو کې هم استعمالو. دا زمونږ شپږ دېرشم پروګرام دی او د دې نه مخکې تاسو چې کوم کتلي وو، موږ مختلفو موضوعګانو باندې دغه کړو. انشاءالله دې کې به کوشش کوو چې نور هم اسانتیا پکې پیدا کړو چې ستاسو زده شي، او چې کوم ملګري نوي دي هغوی له پکار وي چې دا زموږ دا چینل سبسکرایب کړي، ځکه چې دغه شان به نوي نوي پروګرامونه راځي چې هغې ته خبرېږي. ډېره مننه او بس راځئ چې شروع کوو. ها دا ټول نه مخکې د کره پښتو میراث ټکی مونږ یادوو. میراث مړی پلانکی میراث دی، خو په دې میراث څوک ډېر پوه نه دي او ډېر خلکو دا خیال وي چې دا ذخیرې دي یا کنځلې دي، داسې ټایپ شی دی. میراث هغې ته وایي چې لاوارثه وي، د چا چې د هغې نه پس څوک نه وي، د جایداد وارثان یې نه وي، بچي یې نه وي او نور نږدې وروڼه یا داسې رشتې نه وي، هغه ته میراث وایي. میراث وایي لاوارثه ته. لکه مونږ به یاد کړو چې پلانکی لاوارثه دی، لاوارثه دی، لکه وارثان یې نشته. نو اوس به مونږ څنګه وایو؟ اوس به یې په اسانه پښتو کې داسې کړو پلانکی میراث دی. میراث دی، د دې میراث نه دا مطلب دی چې د څوک وارث نشته. پلانکی میراث دی او د څوک وارث نشته. تپوس پوښتنې د خیر ښېګړې لپاره هېڅوک هم نشته، دې ته وایي میراثه. ها غورځنګ ټکی مونږ اورو، خو زموږ دا شاعران یې ډېر په بله معنی کې استعمالوي. هغې د غورځنګ نه داسې دغه اخلي چې یو جنګ جګړه او جنګ و جدل او داسې ټایپ دغه کې استعمالوي. خو د غورځنګ مطلب دی چې حرکت کول، تحریک پیدا کول. تحریک خو هغه ته وایي چې حرکت کې راشي. نو چې لکه مونږ اوس ووایو چې پلانکی ګروپ، پلانکی سړی یا پلانکی ګروپ به یاد کړو، ځکه چې ګڼ کسان به راولو چې پوه یې شي پرې. ګروپ ښه په غورځنګ کې دی. کې دی دا به داسې کړو. پلانکی ګروپ ښه په غورځنګ کې دی، مطلب دی چې په حرکت کې تحریک کې دی، ناست نه دي. لکه تسلسل کې لګیا دي، کوشش کوي، خوارۍ کوي، محنت کوي، دې ته مونږ وایو چې غورځنګ. پلانکی خلک ښه په غورځنګ کې دی، پلانکی کلی په غورځنګ کې دی، پلانکی کمپني ښه په غورځنګ کې ده. دا د هغې لپاره استعمالېږي. غورځنګ حرکت کول، کوم څیز کې چې تحریک راشي. ها اسباب
مونږ د دې اسباب هم دوه معنی دي چې دې لس اسباب پیدا کول دي دې لس بانا کتل غواړي اسباب بانا او دلته وجه هم ده مونږ وایو چې د دې څه اسباب وو د دې وجه څه وه لکه د کلي د تباهۍ څه اسباب وو د کلي د تباهۍ څه اسباب وو یعنې سیلاب پرې راغلی و زلزله پرې راغلې وه دښمنان پرې راغلي وو چې دا تباه شو د دې څه اسباب وو اسباب یې څه وو وجه یې څه وه او دغه بله معنی هم درته د اسبابو وښوله نو پښتو کې داسې لفظونه شته چې درې درې څلور څلور معنی ورکوي او انشاءالله داسې وضاحت به یې کوو چې درته صرف مختصر کوم چې تاسو پرې پوه شئ په جملو کې په استعمال پرې پوه شئ ښه د اردو کې وایي برابري انګلیس کې ورته سنوفال وایي او موږ هسې په معنوي دغه کې وایو واورین موسم لکه هسې خو یخ موسم ته واورین ویلی کېږي لکه دومره یخ دی لکه د واورې په شان خو چې دا واوره کم ټایم ورېږي لکه ګلیاتو کې یا مري کې یا کالام کې دې ته وایي واوریال په کالام کې واوریال روان دی شروع دی کېږي واوره ورېږي واوریال واورې نه وتی دی نو چې ورېدل دي نو هغې ته یال وایي واورین موسم کې په کالام کې واوریال روان دی واوریال شروع دی واوریال کېږي دا وایي سنوفال ته یا برابري ته اردو کې ورته برابري وایي ښه پیوند پیوند مونږ وایو جوړ ته لکه دوه یو مات شوی څیز یا واپس پیوند کړو په ایل پي یا په څه یې ورولو یا په میخه جوړ یې کړو دې ته پیوند وایي جوړ وروستل پیوند وروستل لکه ما خپل مات شوی بیټ په ایل پي یا په نورې دا هم مثال په تور لیکو چې په پیوند په معنا پوه شئ پیوند کړه ما خپل مات شوی بیټ په ایل پي پیوند کړه په میخونو مې پیوند کړه ومې تړه مات بیټ مې پیوند کړه جوړ مې کړه وروستل پیوند وروستل جوړول دې ته پیوند وایي ښه پېښه خلک وایي که نه متل دی د پېښې نه تېښته نشته مطلب دا یې دلته پېښه معنا ورکوي چې د پېښې نه تېښته نشته نو چې څه په قسمت یا به کېږي نو هغه پېښه چې ده نو مطلب دی پېښېدل دي چې څه دې قسمت کې وي بل مونږ وایو چې په پلان بازار کې یا په روډ باندې یو خطرناکه پېښه وشوه حادثه وشوه پېښه حادثې ته وایي په سړک
د دوو ګاډو پېښه کې جوبله وشوه. یعنې په سړک باندې دوه ګاډي وجنګېدل، په سړک د دوو ګاډو پېښه کې خلک ژوبل شول. ژوبل وایي زخمي ته، خلک پکې زخمیان شو. په سړک د دوو ګاډو پېښه کې خلک ژوبل شو یا جوبله وشوه. پېښه کې جوبله وشوه. کله چې جوبله لیکو بیا د خلک ضرورت نشته. یعنې جوبله وشوه، خلک پکې زخمیان شو، حادثه وشوه. او کوم ځای کې چې موږ وایو چې د پېښې نه تېښته نشته، نو هلته د قسمت معنا هم ورکوي. خو به دا په جمله کې خپله معنا بدلوي. ما خو تاسو ته وویل چې پښتو چې ده دا څو معنی د یو یو توري شته. ها څنګه د ونې څنګه هم پښتو کې خاخ، اردو کې شاخ وایي، د شاخ نه خاخ شین خین ته دغه شوی. خو په دې علاقایي دغه کې ورته خراخ هم وایي. نو موږ به یې داسې استعمالوو، دا څنګه د بیرې څنګه کې ټال شته. دا ټال اکثر خلک د بیره په ونه کې اچوي. د بیرې څنګه کې ټال شته، یا ټال مې واچو یا ټال مې وتړه. د بیرې خاخ، خو خاخ چې دی نو دا د شاخ نه رامنتقل شوی، نو په دې وجه موږ څنګه لیکو. خو دا مې ځکه وضاحت کوم چې تاسو ته پته وي چې دا خاخ ولې ورته وایي. دا د شاخ نه جوړ شوی. علاقایي هغه کې تخراخ جوړ شوی دی، نو دا په علاقه کې بیا د هغې تلفظ سره هغه لفظونه بدلېږي. دا دی د پښتو خپل څنګه. څنګه به نن سبا کې ګل شي. ما یې په سر کې سرې غوټې لیدلې دي نه. او کڼاوې دا به ډېر خلک نه پېژني، صوابۍ طرف ته خلک پېژني، هلته اوس هم په دې استعمال کېږي. دا د لرګي او پیزاري چې په دې باران کې چې کله خټې جوړې شي، په دې کلو کې کم ځای چې کچوي، نو دا مشران دغه کڼاوې پښتو کوي. په کڼاوو کې دا پیدا وي چې د ځمکې نه اوچتې د لرګي جوړ وي. د هغه تلی چې دی دا هم ښه اوچت وي او د پوندې هم اوچت وي. لکه په خټو کې خپې کېږي نو خپې نه څښا کېږي. نو دې ته دغه د لرګي پیزار ته وایي کڼاوې. مونږ په خټو کې کڼاوې په خپو کوو. خپو دا خپو چې دی نو دا وینایي الفاظ دي. دا مونږ لیکو پښو. که وایو خپو خو دا به لیکو پښو کوو. مونږ په خټو کې، خټې هغې ته وایي چې باران وشي او خټې چکړې جوړې شي. مونږ په خټو کې کڼاوې په خپو کوو چې ښه په اسانه پکې ځو، ښویېږي هم نه او د خټو نه هم بچ کېږي. دا د لرګي پیزار ته کڼاوې وایي. خادمې دا نوم به اورېدلی دی، کلو کې خلکو ته ورځي، خو دې ښاریو کې څوک نه پېژني. سمسیره دا د دې چرمښکۍ په شکل دي خو ډېر غټي، هغې ته خادمې وایي. دلته د تخبې سره یو علاقه ده، نو هلته ډېر زیات دي.
په چنچڼو خټ کې ډېرې خادمې وي یا دي. دغه چنچڼو ډېر خلک چې دي دا خادمې رانیسي او دا حلالوي او بیا پخوي او خوري یې. او حکیمان چې دي د دې خادمو کې دنده چربي هتې راوباسي او بیا د دردونو مردونو لپاره دغه استعمالیږي. نو سمسیره دا عام لفظ دی، په سمسیره کې بیا غټ سایز دي، د هغې خوله لږه اوږده وي او د دې دغه چې د دې دا خوله لږه لنډې دي خادمې. موږ پکې دا فرق کړی. حالانکې دا خادمې چې دی نو دا د مؤنث لپاره استعمالیږي، لکه خادم خادمې، خو هغې کې نر ښځې ټول دغه خادمې نوم دی. نو امید لرم چې په دې به پوه شوي یې. ډېر وخت هم نه لرم، دغه شان به نور نوي تورې به راوړو او انشاءالله هغې یو پروګرام کوو او د الله په امان.